د پاکستان ISI یا څارګره څانګه د جهادي ګوندونو په واکمنۍ کې لیکوال د پښتون راویښ خوځښت بنسټګر ښاغلی سعدالدین منګل په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ شړېدل او جهادي ګوندونو په واکمنۍ کې د پاکستان څارګرې څانګې یا ISI خوځښت او لاسته راوړنې د جهادي ګوندونو په منځ کې د واک تشه ولایتونه او سیمې ویشل دا یوه ناڅاپي سکالو یا مسله او پیښه نه وه بلکې د پاکستان د څارګرې څانګې کار و. مخکې له دې چې جهادیان کابل ته راننوځي په دې پلان پاکستان کې کار شوی و. ځینې بهرني سیاستپوهان دا هم وایي چې پاکستان د امریکا سره یوځای بن سیوان د دې کار د سرته رسولو په موخه سمبالګر یا مامور ټاکلی و. په 1992 زیږدیز کال د جنورۍ او فروری میاشتو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بن سیوان پرله پسې پاکستان، ایران، کابل، مزار شریف او شاوخوا ته په یون کې و او ټولیز اکار یا عمومي وضعیت یې داسې وګاڼه چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر ضدو سره باید د جهادي ډلو، ګوندونو او مشرانو په منځ کې سیاسي، توکمیز یا قومي، ژبنیز او طلنزي یا مذهبي تشه منځته راشي. د دې پلان د پلي کولو په پار د واک تشه د جهادیانو په منځ کې د بې باورۍ تخم شیندل، خپلمنځي جګړې پیلول او یو پر بل باندې تیري ته هڅول ول. بن سیوان دا کار په پلان سره وکړ، خو پوښتنه دا ده چې ولې او څنګه د جهادیانو په منځ کې د واک تشه منځته راوړه. ځینې بهرنۍ سرچینې وایي چې نواز شریف هغه ته یو څه ورکړي ول او بل دا چې دا د پاکستان د څارګرې څانګې یو پلان و. یوازې پاکستان په 4 لسیزو کې په جهادیانو 12 بلیونه ډالر لګولي ول. د افغانستان کورنۍ جګړه کې چین، عربستان، ایران او روسیې دوی خپلو ځانګړو ډلو ته وټایزي یا مالی مرستې، وسلې او جنگي اوزار ورکول چې په دې مرستو کې ډېرې مرستې وهابي عربانو د عبدالرب رسول سایاب او روسانو د احمد شاه مسعود سره کولې. د جهادیانو ګوندونه ټول د بهرنیو دولتونو څخه سمبالیدل. هیڅ داسې یو ګوند نشته چې هغه به د ولس مرستندوی او ملاتړی جوړ شوی وای یا شي. د جهادیانو د واک تشه د دې لامل شوله چې په کابل ښار کې کوڅه په کوڅه، ودانۍ په ودانۍ او کور په کور سختې جګړې وشولې. 75,000 کابلیان بې ګناه شهیدان شول او د 150,000 څخه ډیر وګړي ټپیان او ګڼ شمېر کډوالۍ ته اړ شول او سلګونه زره کورونه، هټۍ، پلورنځي یا مارکیټونه او دولتي سمبالخونې یا دفترونه تر ملي بانکونو پورې چور او لوټ شول او د هیواد د ملي ځواک توپونه، شوبلې یا ټانګونه او آن تر الوتکو پورې د جهادیانو په لاس پاکستان او ایران کې د کباړ په نوم خرڅ شول. څه چې د پاکستان څارګرې څانګې غوښتل جهادیانو به هماغه کول. ملي درغلۍ یا خیانتونه او جنایتونه د افغانستان په ولایتونو کې ډلهییزې وژنې، د وګړو تښتول او تریتم کېدل، جنسي تیري او جنسي ځورونې، د بشري حقونو څخه سرغړونې، د بندیانو ځورونې، پر دولتي ځمکو باندې ځاني کوالې جوړول، د برچي دښتې د خښتو په بټیو کې وګړي ژوندي سوځول، د وګړو په سرونو کې میخونه ټک وهل، د ښځو سینې یا تی او د بدن نور غړي پرې کول، د ځوانانو تښتول او د لاجوردو کانونو کې ترې کار اخیستل، د پیغلو نجونو تښتول او په زور خپل ځان ته نکاح کول، له چهاراسیابه د اسلامي ګوند توغندي د کابل په سیمو ویشتل، د اسلامي اتحاد او اسلامي وحدت ګوندونو په ابشارو کې ډلهییزې وژنې. که د دغو ملي جنایتونو په اړه لیکل وشي نو باور ولرئ چې قلم او سپینې پاڼې به یې توان ونه لري، ځکه چې دا هر یو جنایت به یې په سلګونو پاڼو کې ځای نشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.